مشر ګران محمود خان اصلګزي ته چې هغه راشي تاسو ته خپله وینا وکړي. ستر سالار ستر شهید، ستر سالار ستر شهید، زموږ قائد موږ رهبر، زموږ قائد موږ رهبر محمود خان. محمود خان ما طرف دا ګوت الک شه کښېنئ ملګري مهرباني، کښېنئ مهرباني، کور وده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غریالۍ خاورې دلته د جنوبي پښتونخوا د پښتانه په ډېر اهم ښار کچه دلته په دې تالار په دې چمن کې راغونډ شوو د پښتونخوا ملي پارټۍ د رهبرۍ غړو، مرکزي کمیټۍ د نورو ارګانونو مشرانو او کارکنانو، 9 اکتوبر د 11 اکتوبر یا په دې معنا د شهیدانو دا ورځ نن موږ په داسې یو حالت کې لمانځو چې زموږ د وطن لوږې سپږې مجبورۍ ګرانۍ نیستۍ او بېروزګارۍ تر پخوا لا هم ډېرې سوي دي. موږ پښتونخوا ملي پارټۍ دا دعوه لرو چې موږ په پاکستان کې د ولسواکۍ دپاره، د وطن د ازادۍ دپاره، د خپل ولس د سوکالۍ دپاره او په مجموعي طور د مظلوم انسان د زورولو څخه د خلاصولو دپاره تر هېڅ چا کمه مبارزه نه ده کړې. پښتونخوا ملي پارټۍ که دلته انګریزان باچوي وه، که بیا وخت په وخت د غیر جمهوري غیر آیني حکومتونو قبضې وې، دلته زه موږ دا وایم چې د دې په مقابله کې د پښتونخوا ملي پارټۍ مبارزه هېڅ چا نه ده کړې، هېڅ چا هم نه ده کړې. خلک به چپه او راسته خبرې نه کوي. پښتونخوا ملي پارټۍ موږ د وخت د قانون هر وخت احترام کړی دی. موږ قانون منو، موږ د قانون ضابطې منو، خو قانون په مقابل کې به هر څوک برابري. وعقلمند ته وایي اشاره کافي ده. اوس دلته یو ملګري د کوټې د یو سرکاري افسر دغه واوراوه، په هغې کې دی ورته وایي چې که چا د افغانستان راغلي چې غیر قانوني خلک اوسي د هغو متعلق خبره وکړه، موږ بیا مجبور یې پیارونه کاټو. پام کوه، پام کوه، ته قانون څونه منې. موږ په دې خبر یو. سهار و ماښام د پاکستان د عرباو روپۍ شتمني په تیاره کې ستا تر سترګو لاندې هم د کوټې وځي، هم د چمنه وځي، هم د پېښوره وځي. ستا قانون هلته بیا چیرې دی؟
ستا ولې مغزه کار نه کوي ګوره په پنجابي کې وایي دا چېړ ملنګانو موږ سره کار ولرئ که موږ سره کار ولرئ مهرباني وکړئ موږ لیوني نه یو چې موږ غیر قانوني اوسېدونکو دفاع کوو پاکستان یو ملک دی د پاکستان د ملک یو آئین شته د پاکستان د ملک قوانین شته پاکستان د مهاجرینو په معنا یعنې د بل ملک سره راغلو انسانانو په معنا د جهان پر پروتوکولونو دستخط نه دی کړی تر ډېره وخته دلته د انګریز قانون چلېدی د هغه دستخط په نتیجه کې د پاکستان دا وعده ده چې دلته زیږېدونکی هر سړی د دې وطن اوسېدونکی دی دا د پاکستان د آئین برخه ده د پخواني قانون موږ دی نه یو چې موږ لیوني یو موږ په غیر قانوني او په قانوني کارو پوهېږو نه موږ دا یو چې بس مغزي مې خراب شوي دي جنګ ته ترانې غواړي یا کاکا پر موږ دا وطن ګران دی دلته زموږ کورونه دي دلته زموږ کورونه دي دلته زموږ غریب ولس پر خپله مځکه چې د زرګونو کلو راسي د معلومو او نامعلومو شهیدانو او غازیانو د وینو په برکت د تورې په برکت خو دوی ته پاتې سوی دی پر دې باندې موږ نه د فرنګي په زور باندې دی چې پړاسې دی مالي دی چې په دې وطن کې اوسي په دې وطن کې کور و ګور دی دا به هېڅوک نه زیروي او که چا زیراوه د پښتونخوا ملایان پارټي کارکونانو دي ټول خراب شي د بې غیرتو چې دفاع به یې نه کوي هر څوک موږ دې وطن کې دارنګه ژوند نه کوو موږ د چا سره بدي نه کوو افغانستان شپرنګی دلته و افغانستان د ټول هند د ازادۍ د مبارزینو لپاره د امن کور و هندوستان څو لوی هندوستان دی هندوان سیکان مراټا عیسایان هندوان د دنیا خلک دلته د انګریزانو خلاف پاکستان د جهان پر هغه ټولو مسلمانانو احسان دی چې دوی خپل وطنونه یو فرانسیسي ته پرېښوه یا یو انګریز ته پرېښوه یا یو بل ته پرېښوه افغانستان د ګرد جهان د انسانانو لپاره دارالامن په عربي کې ټکی دارالامن موږ د افغانستان هر روا ناروا خبره منو یعه دا داسې سیاست دی لکه فلانی صحابي نن بیا بله وایه هغه دې درواغ وه که چې دا درواغ وه پر یو درواغ معافي وغواړه پر بل به مجلس سره وځي عزیزانو موږ اورو یې افغانان خلک وروره دا قوانین شته اقوام متحده شته د اقوام متحده قوانین شته دلته UNHCR شته پاکستان شته د پاکستان قوانین شته پر دې د مجلس وشي دا خبره دا زموږ نګرانان راغلي ښه خلک دي پروا نه کوي ټولې ورځې کې وباسئ جایدادونه یې ضبط کړي د چاپلار یې ضبط ورسي چی ضبط یې ناروا فتوې وشوې زموږ شي بند شو زموږ د ماجتو څخه خلکو ملایان وایستل پر دې خبره چې موږ هغه خبره کې چم لیدئ چې وروره دا کار مه کوو شراغ تر یو حده زموږ د سردارانو پښې هم اوږدې اوږدې بازارونه یې وو د کاروبار ځایونه نه وو د افغانانو راتګ نن د سرانانو سره د جهان د هر شي منډۍ جوړه کړې ده نن په کجلاغ کې د کندهاریانو په اصلاح یو مور او پلار نه پیدا کېږي هر شی پیدا کېږي نن په سرانانو کې خیر خیریت دی چون چې د دنیا کاروبارونه دي ما په پېښور کې سبق وایه د ګوره قبرستانه سره دا دشت و کیکر ولاړ دغه پېښه
دونې اوبه راباسي دا ما خپل عزیزانو ته د خدای شم مسخرو هېڅ درلود ولې اوس دا ستا عزیزان راغلي دي ما هغو ته په لاس ورکړې ده زه یې نشم یادولی دونې سوه ګونې به نه وراکړي دونې سوه ګونې به نه نه وایي چې د افغانانو راتګ دلته غلاوې ډېرې کړې پلانه یې وکړه موږ دا نه وایو چې دغه یې لیکن د پاکستان قانون دا وایي چې که یو څوک دلته پیدا سو هغه به د دې ځای ښاري شمیرل کېږي را مهاجر سړی باندې هر څوک که را مهاجر سو دلته یې پنځه شپږ اته لس کاله چې نیشن مهاجرو محکمه ده د هغې سره د خلکو دغه پراته نومونه یې دي که د چا کال کینسل شوی دي ورزیات یې کړي بیا دلته په دغه نه دي راغلي خود به ځي دا د جهان قانون دی دا د جهان قانون دی چې که ستا کور ور واخلي کور د ځان کور د ملک په معنا هم که ستا کور ور واخلي یو بده پېښه سي ته دا حق لرې چې پر څلور دیوارو ستا د همسایګانو هلته زنانې لس سري که په بستره کې ولاړي که کالي مینځي هر څه کوي ته دا حق لرې چې د دې بدې څه د خلاصون دپاره دې ته ور واوړې دغه رنګه خامخا ته دا حق لرې چې بل ملک ته ولاړ دا موږ راوستلي دي دوی راوستلي دي موږ داسې نه دي دغه کړي خو ناروا خبرې به خلک نه کوي بلکل یو سړی قانوني د هغې دپاره د پاکستان قوانین شته ورته وایي سړی هغه عدالت دی بیا هم عدالت نه ته بې قانون دلته یې هلته یې بوځه دا چې ته په شپې دروازې ټکوې و کورو ته وراوړي دا د پښتونخوا ملایمه پارټۍ د کارکونانو ذمهواري ده هېڅوک به په شپه د چا کور ته نه پرېږدي هېڅوک به د چا کور ته نه پرېږدي هېڅوک لیونی خو نه کومه خوا ځغلي چیرې الوځي کار پورته کړي دلته د ازبک خواران دي اکثره ولاړو دا زموږ د وطن ټول سخت کارونه د چټک د بیلچې د فلانه دا کارونه دوی په چکاخ او ډېر په ایمانداري یې کوي ډېر دغه یې کوي دا خو د افغانستان خبره بله خبره عزیزان زموږ مجموعي دا اوس چې پاکستان په کوم تکلیف اخته خلک غږ نه کوي خلک غږ نه کوي مش د خدای بیره تر نور بیر د شا کړې ده نعوذ بالله که کسه د خدای په دغه کې لږ شک شبهه پیدا کړې ده د پاکستان دا ټولې بربادۍ دا نن چې دي د ایټم بم لري دا نن د دنیا زورور دریابونه لري د دنیا بهترین ځمکې لري د دنیا بهترین معدنیات لري نن ایټم بم سره موږ ګرد خلک او بقر اخته ګونې ولاړه وه 4000 روپۍ ته ورسېد روزګار نشته سپین ږیری سړی ما غوندې سړی بیرچای په لاس کې پر دا چوک ناست هغه څوک بیا روزګار لري او یو ملک چې د خپلو خلکو د روزګار بندوبست نشي کولی د خپلو خلکو د امن بندوبست نشي کولی هغه حکومت حق نه لري چې باچې وکړي د هغې خلاف راپورته کېدل د عین حکم دی جایز دی هغې لپاره به راوځو کوڅې به وځو ونقه به خلقه خبره دا ده عزیزانو خبرې تا راسه ورکې زه خو اوس مې سوی یم عزیزانو خبره دا ده موږ لیونتوب نه کوو د دې ګردې علاج یو دی د دې علاج دا دی چې په کومه ورځ پاکستان جوړ شو د پنجاب عدلیه د پنجاب فوج د پنجاب انتظامیه د پنجاب سیاسیان د بنګالیانو سره لښکر بند کړي د هغو ابادي تر موږ ګودر ډېره تر پښتانه تر بلوچ تر سندي تر پنجابي د هغو ابادي ډېره د هغو ابادۍ سره خپل انډول برابرولو لپاره نه کاله په پاکستان کې آئین جوړېدو ته نه پرېږدو د دغه بنګالي د پنجابي په دې کش وګیر کې هسې دغه یې جوړه کړه چې دا د بنګالي اکثریت په موږ وکړو دا پلانه ده پښتانه د دې څه دغه کول غواړي دا خبره تله پاکستان مات دا خبره مات چې هغه سړی زه په سل کې څلور پنځوس یم
تی پښتون بلوچ سندھی پنجابی سرایکی زه څلور پنځوس یم تاسې کلته شپږ څلوېښت یاست موږ ورته وویل پنجاب ورته وویل چې موږ وروڼه یو ته څلور پنځوس او موږ شپږ څلوېښت دا سره برابر ون یونټ بس دوې صوبې به یو بنګال یو مغربي پاکستان زموږ صوبې هم وویلې په دې کې د باچا خان مشر ورور ډاکټر خان صاحب هم سره ملګری صوبې وویلې باچا خان او خورشید دواړه جیب ته واچوي موږ دا وایو چې د دې بنیادي وجه دا ده چې دلته آئین خلک نه پرېږدي دا اجتماع دا مطالبه کوي دا په خبرو نه کېږي چې دمکۍ سره ورکوي یو بل ته دا اجتماع دا مطالبه کوي چې د دې بحران د حل لپاره د پاکستان د ټولو ذمهوارو ادارو پوځیان پکښې جاسوسي ادارې پکښې ججان پکښې کاروباریان پکښې تاجران پکښې سیاسیان پکښې او جرنلستان پکښې چې ګرد سره راوغواړي درې ورځې دغه انګریزي کوي کلکټیو ویزډم په ګډه عقل سره شریک کړي او دلته د یو آئین لاندې چې د هر چا دپاره به برابري قانون کې به لوړ ژور نه وي په قانون کې به زورور کمزور نه وي چې بد یې کول که زورور هم به جیل ځي که بد کول کمزور هم به جیل ځي دلته یو آئین د هغې اول قرارداد دی دوی بیا وایي چې ته دغه کې باندې خبرې نه اوري زه دا قرارداد پیشوم څلورم قرارداد دی آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملک کی موجودہ معاشی آئینی سیاسی سماجی بحرانوں اور ان کی وجہ سے پاکستان کی روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی سخت ترین بے روزگاری بدترین بدامنی اور دہشتگردی کی بنیادی وجہ اس ملک بالخصوص صوبہ پنجاب کے ذمہ دار انتظامی عدالتی سیاسی اور عسکری اداروں نے صوبہ بنگال کی عددی اکثریت کے بے جا اور غلط خوف کو بنیاد بنا کر اس ملک میں 9 سال یا اس سے کچھ کم کے عرصے تک اس ملک میں ایک جمہوری وفاقی متفقہ آئین کی تشکیل نہ ہونے دی نتیجتاً پنجاب اور بنگال کی کشمکش میں ہمارا ملک اپنی تشکیل کے انتہائی قلیل مدت کے صرف 24 سال بعد 2 لاکھ ہوا 1970 کے عرصے میں ملک 2 لاکھ ہونے کے بعد سے اب تک مذکورہ تمام ادارے اسی روش کو اپنا کر ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں یاد آمد قیمت 2 وفات پوری ہوئی جو پاکستان کی جمہوری اور محب وطن عوام و اقوام یا خصوصاً پشتوان نیابل پارٹی قطعاً قابل قبول نہیں قطعاً آج کا یہ اجتماع مذکورہ بالا ملکی بحران کے حل کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ ملک کے ملک کے تمام شہر و شہر سیاسی پارٹیوں انتظامیہ عدلیہ وکلاء دانشوروں اقتصادی تجارتی ماہرین عسکری ذمہ داریوں جرنلسٹوں کی ایک گول میز کانفرنس بلا کر کم از کم 3 دن بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کو زیر بحث لا کر اس ملک میں ایک جمہوری آئینی پارلیمانی نظام کی تشکیل کے لیے ایک دوسرے کے خیالات اور نظریات سے فائدہ اٹھا کر اجتماعی دانش سے وسائل سے پر اس ملک کو بحرانیوں سے نکالنے کی کوشش کریں نہیں تو قبول دی اڑوڑ دا دعوت صدرم کرانا انتظام وقت نا وقت دی پرمن لزو نن بیا پا دغه په دغه ورځ په سپریم کورټ کې د پښین یو جج سپریم کورټ ته رسېدلی دی د هغه ګناه دا ده هلکه کښې دی ورځې مواد چېرته وه چېرته دلته ګناه ده د نورزونو کې دلته یم د هغه ګناه دا ده چې هغه وایي دلته به آئین وي دلته به د آئین بالادستي دلته به فوج مداخلت نه کوي دلته به ضرور په کمزوري نه ورګرځي نو په دې حالات کې پښتونخوا ملي پارټۍ دا مطالبه کوي چې د پاکستان هغه ټول ججان مخکې موږ دا خبره کړې پاکستان هغه ټول ججان چې د مارشال لاو خلاف یې د مارشال لا خبره یې نه ومنله
یا خپله ووتل یا دوی وایستل او تنخواوې بچیان یې ورځو ته ورکړل. پښتونخوا ملیان پارټي مطالبه کوي چې دغه ججان دي د پاکستان مخکښه هیروز اعلان شي. دا دې د آیین د دفاع ججان اعلان شي او دوی ته دې ډېرې تنخواوې ګردې ورکول شي. که مړه دي بچیان ته دې ورکړي که دوی دې دوی ته دې ورکړي. دا دې ته قبول دا قرارداد. بل قرارداد دا دی چې هغه ججان اوس هم ژوندي دي. دا ته بې صدره لګیا دي غټې غټې خبرې هم کوي. هغه ججان چې د غیر جمهوري حکومتونو اوله مارشاله، دویمه مارشاله، درېیمه مارشاله د دې کومک یې وکړي او نور ججان ښه ججان ولاړو. دوی پرې کښېناستل زما زامن تنخواوې اخلي ژبه پر تېروي. دا پکار ده چې د آیین غداران اعلان شي. دا ججان د آیین غداران او پکار ده چې دغسې وایستل شي. دولت څه دیکتاتوري شړۍ سره چې تاسو ځان جوړ دروغجن زه په مخې شم. بله موږ دا خبره کوو دا هم قرارداد ده. بله خبره موږ دا کړې ده هغه غریب خلک خدای دې نه کړي غریب هغه غریب خلک که په سیند کې وو که په پنجاب کې وو چې د مارشالانو یا د غیر جمهوري قوتونو خلاف یې مبارزه کوله دوی ویشتل شوي دي. لکه زموږ د 9 اکتوبر شهیدان، لکه زموږ د نور شهیدان دوی ویشتل شوي دي یا په سیند کې یا فارسي شوي دي. دا ټول دي د جمهوریت شهیدان اعلان شي. موټو په سر کې یا قانون په پیسې پلانې په پیسې دا د جمهوریت شهیدان دي. دا یو بیمار نه جوړې دي. بل هغه خلک چې ناکه په ناکه سیاسیان خلکو په لښتو په ډنډو ووهل کوړې یې ورکړې په جیلو کې واچول. دغه پکار ده چې د جمهوریت هیروز جمهوریت ښاغلي اعلان کړی شي او ډېر احترام ورکړي. عزیزانو پارلمنټ د غیر جمهوري قوتونو سیاسي کارکړنو باندې د بیداري کوي. په یو ملک کې چې یو څوک بد وکړي ورته که تا وکړه خدای نخواسته 200 کس دې مړه کړه. ته دغه وي ګورنر وي یا ته وزیر یا تا مارشاله ولګوله. مارشاله لګول او آیین ماتول د دې سزا پانسۍ ده. د دې سزا پانسۍ ده. لیکن دوی 10 کاله ایوب خان، 10 کاله 11 کاله ضیاءالحق، 11 کاله مشرف د دې څخه څنګه ځان خلاص کړ. هلته بیا دوی پارلمنټ طاقت لري. دوی هغه وخت په پارلمنټ کې یو کاغذ پیش کړي. د پارلمنټ غړي ورته ناست دي لکه دا زموږ پارلمنټ دا ورته ناست دي. سپیکر ووایي چې وروره ایوب خان په اکتوبر کې په 1958 کې مارشاله لګولې وه. په دې دوران کې چې هر څه بد کارونه شوي دي، هر څه خلک زیر شوي دي، دا پارلمنټ د ایوب خان دې ګناه ته ګناه نه وایي، دی معاف. هلته دوی د پارلمنټ به ایوب خان 10 کاله بربادي ته پلاني پارلمنټ چټي ورکړي. دغه رنګه د ضیاءالحق هغې ته، دغه رنګه د مشرف هغې ته. موږ دا وایو چې داسې نه ده. پارلمنټ په کسر په پاکستان کې منتخب پارلمنټ به د طاقت سرچینه وي. دا به د موږ سره خلک مني. ججان زنده‌باد، جرنلستان زنده‌باد، جرنیلان زنده‌باد. آیین به بالادست دي. د ولس په زور منتخب پارلمنټ به د طاقت سرچینه وي. هلته به خارجي او داخلي پالیسیانې جوړېږي. هر کام به بله خبره عزیزانو ته سوچ پر وکړي. عزیزانو وخت ناوخت هم د چابک چل مشروطېږم د زړه په بوژو بیا اورئ. پر هر مسجد دا مجلس وکړي، په هر ځای کې وکړي، په هره کوټه کې وکړي. موږ پښتانه یو، زموږ پر څنګ پنجابی پروت دی، زموږ پر څنګ بلوچ پروت دی، زموږ پر څنګ سندی پروت دی. دا ټول پر خپل وطن یې لیکه راګرځولې ده. وایي دا د پنجاب صوبه ده، خپل یې ګورنر دی، خپل یې وزیر اعلی دی، خپل یې اختیارات دي، خپل یې بجټ دی، خپل یې پیسې. بلوچ هم ځان نه جوړ کړی دی، بلوچستان سندي هم ځان نه جوړ کړی دی. موږ پښتانه چې پر له پورې پراته یو، تر هر چا مې مځکه ډېره ده، تر هر چا مې دولت ډېر دی.
تر هر چا مې دریابونه ډېر دي د موږ ته شوبه نه راکوي موږ دا ویلي دي دا اوس مو د مشواري کې د پښتانه سره هر چیرې په وزیرستان معنا منځنۍ پښتونخوا کې په بلوچستان کې په کراچي کې په خیبر پښتونخوا کې زموږ په دشمنۍ سره ملنډې دغه سوي موږ شریف خلک یو زموږ خاموشي به د پښتانه خاموشي یا د پښتانه دا برداشت به خلک د پښتانه بې غیرتي نه بولي پښتانه د بدۍ خلک دي پښتانه د بدۍ په معنا پوهېږي چې هلکه بدي مې نه ده کړې دا د ژمنې لګیا دي هر ورځ په ګولۍ ولي کله په روغاني کې کله په انګور اډا کې کله په پلاني کې چې بدي شو بیا به څه موږ خاموشي به ته بې غیرتي نه بولې چې پنجابی صوبه لري سنده یې لري بلوچ یې لري ستا به یوه سترګه خاندي او به دې ژاړي ما ته به خامخا پښتونستان راکوي د هغې دپاره عزیزانو دلته خبرې ډېرې دي خو ځینې ضروري خبرې چې یادې شي دا کوټه نشان په دا کې چې د پارټۍ سینیئر ډیپټي چیرمین رحیم صاحب وکړتال وکړي په کوټه کې د بلوڅو حلقې شپږ وې د هزاره د هم شپږ وې ستا دا تېږ نن خلک لګیا دي په یوه نامه په بل نامه خلک نه باسي آیا پلانۍ کوڅه ای پلانۍ کوڅه د قومونو چې اختیار نه لري او هغه قومونه چې پر بالادست دي هغه د دوی مځکې قبضه کېدو دپاره خلک راولي د دوی دغه دې ته ډیموګرافیک چینج وایي په انګریزي کې دوی ستاسې مځکه د خپل سیاسي طاقت په زور نیول غواړي نن دی د تاسې لپاره چې کې دغه دی یو شي دې نه پرېږدي د دې بل علاج نشته پښتانه به لاس پر راچوي پښتونخوا ملیان پارټۍ که د چا پر موږ شک دی چې موږ صوبایي اسمبلیان یې غواړو موږ قومي اسمبلیان یې غواړو راسئ د خدای په قرآن د خبرو سره وکړو د وطن پارټیان تبلیغیان پکښې د وطن پارټیان دې راسئ د خپل قام د مځکې ژغورنه کوو پر هغې دیوال راګرځوو چې سخته مورچه ده هغه موږ ته راکړه ووټونو ته کوه دا سخته مورچه ده هغه موږ ته راکړه ووټونو ته کوه داسې مه کوه چې خلک لګیا یي د پښتانه بېعزتي کوي ته باک نه پکوي دا عاجزانو د پښتونخوا ملیان پارټۍ د کارکونانو ذمهواريانې ډېرېږي مور پر مخ ځي و دې وایو ایسپي زه شرمېږم نومونه نه شم اخیستلی دا اوس 4 کاله باچې وسو یا دا 8 کاله یا 10 کاله پر چمن پر تورخم د ایران پر باډر د پاکستان جاسوسي ادارې که پوځي دي که ملکي دي دا ټولې زورورې ادارې دي چې په خړو اوبو کې ستن پیدا کوي دوی ګوټ نه دی خبر دي چې په دې دوران کې 100 لکه ګولۍ برچا یوړ 100 لکه فرټیلایزر چا یوړ 100 لکه تېل بور شان یې خواته کړه بیخي یې مه زېروئ د لنګوټې مه دغه کوئ د لکۍ ونیسئ دومره پیسې به په میدان کښېږدي چې دا لمونږ لږې سپېږ به ګردې پالسي ګردې به پالسي تر لکۍ یې ونیسئ نو ته یې راوستلي دي داسې خلک چې دوایان یې خرڅوي میډیکل دا دوی خرڅولي دوی بلا جنډول بیا خپل ژموري نارې وو زموږ ووټونه 25 پر ډېر وو لیکن چې کوم یارانو راوستی هغه سړی ځکه راغی چې زموږ په صف کې د کار خلک وو هغه ووټونه ورکړه نن یې د هغو ګردو پر لکۍ پښه ورېښه د نالې نو من یې زه نه شم اخیستی څوک شي څوک شي عزیزانو بده ورځ ده د به هېڅ اسمان نه لړېږي لاس ولې ورکوو پښتونخوا ملیان پارټۍ کارکنان موږ د هېڅ انسان نه څه قطعا نفرت نه کوو د یو ښه مؤمن قرآن کریم نقشه دا بیانوي
چې کوم شی ځان له خوښوي بل له بې خوښوي نو ته پردی ایمان خاوند یې. که ته غوړه ډوډۍ خپله غواړې بل نیستۍ ته پورې ویې د ځان پر ایمان به سوچ کوې د ځان ایمان به ګورې. که ته ځان له ښه موټر غواړې بل ته یې نه پرېږدې ځان له ښه کور غواړې دی کې کمزوري ده. موږ به دغه کوو. دوه مکتوبه د شهیدانو د ملګرو ذکر کاوی په هغه کې څوک د مخه یادوي څوک د مخه یادوي. ملګري چې دا وکړي یا دې د دې شهیدانو نومونه د شهادت په ترتیب یادوي چې کوم ملګری اول شهید شوی دی هغه رمضان بیا کاکا محمود دی بیا پلانی دی بیا پلانی دی یا داسې یا د عمرو په معنا یادوي پلانی سپین ږیری پلانی وروڼو بله خبره د وطن متعلق دا ده چې عزیزانو ما څخه موږ نه وایو موږ چاته دمکۍ نه ورکوو موږ چاته دغه نه کړو. خلک لګیا دي وایي موږ چیش کوو د پښتونخوا ملیاره پارټي کارکونان به ملا تړي او ولس هم په دې ځان پوه کوي ولسه د لوږو سکوژو سره ته مخامخ یې د مشکلاتو سره ته مخامخ یې د بېروزګارۍ سره ته مخامخ یې چې څه وخت مظاهره کېږي بیا د پښتونخوا ملیاره پارټي 2000 کارکونان لګیایي زنده‌باد وکړه. یا وروره ولسه که غواړې او خامخا غواړې که غواړې د یو شاعر شعر دی نو شاعر نه درته معلوم وایي در سره یو سي در نجار سره سپېرو خپل یو وایي سپېرو بل وایي خورو خلکو سره یو سي در نجار سره خورو خلکو چې رالنډ سي دا ستومانه مزلونه. عزیزانو موږ به سره یو کېږو ولس به مهرباني کوي. دوکاندار ته به هم وایي دا د پیسو والا دوکاندار دا تاجر ته به هم وایي چې تاجره خدای مکه بده پیښیږي زما چیشي ځي زه غریب سړی یم یو ریړۍ ولاړه یا نه ولاړه ستا دا بنګله ځي ستا د کروړو روپۍ جایداد ځي ستا عزت و کورونه ځي نو داسې د خیر پر غونډۍ به نه کښېني خپل بیلي دغه چمن ملګري ناست دي پښین ملګري ناست دي چمن کې مظاهره وه دا ګرد ملګري په دوکانونو کې ناست دا به څنګه وي مظاهره به وي زه به نه یم پکښې محمود به نه وي پکښې اون ټیکه ده د خلکو یوه ورځ هم زموږ ملګري بیا پښین ګزاره وکړه همت بیا باران ناست دي که نصیبلا ډېر همت وکړه ګوري بیا همت وکړه د ځان مهرباني وکړي. دا ظالمان د ټکه بد نه وړي که ته ټک ویې وایي دا دهشتګرد دی د دې پلار دهشتګرد شي دی هلته داعش پیدا کړی هلته فلانی پیدا کړی دا ظالمان لکه بې ایمانه سړی چې د الله اکبر د نارې څخه بد وړي ظالم د مظلوم د مرداباد د نارې څخه دی بد وړي لکه ټنګونه چې ورواستې د مرداباد ناره په متحده محاذ په ګډه دې دپاره به تیاري کوو په کراره هېڅ شی چاته نه پرېږدو. پاکستان د فوج ځینو ملګرو ته موږ وایو دا وطن د دنیا د معدنیاتو ډک دی دا اوس طریقه ټیک نه ده ټکان دي غرنۍ کې ټکان وویشتو فلانا داسې دي دونه پیسې افسي اخلي دونه پیسې په فلانۍ جنګیالیان اخر فلانۍ کوي دا مهرباني دې وکړي موږ په پوه یو پاکستان په مشکل کې راسي سره کښېنو د فوج هغه خلک یقینا پیسې پکار دي د دې فوج ساتلو لپاره د دې ملک د آبادۍ لپاره پیسې پکار دي راسي سره کښېنو سره شریکان اوسو دې وطن کې سره زر شته دې وطن کې کاپر شته دې وطن کې الومینیم شته دې وطن کې د دنیا جهان دی قیمتي کاڼي شته چې پاپایو په کروړو روپۍ دارنګه چې موږ سره ویلوو سره خوږوو یو پر بل ټکان کوو دا ټک فلاني دهشتګرد وویشتي دا ټک فلاني دهشتګرد وویشتي دا دی دا ځای نه دی نو موږ سره کښېنئ موږ د دې ملک اوسېدونکي موږ غواړو چې زموږ سپین زر زموږ د وطن سره زر زموږ د وطن ګیسونه زموږ د وطن پټرول د دې ملک د نیستۍ د حل کولو لپاره استعمال شي د هغې لپاره یو جمهوري آیین ضروري دی په آیین کې د فوج چوکاټ معلوم دی د
پایین کې د جج چوکاټ معلوم دی، پایین کې د جرنالیست چوکاټ معلوم دی، پایین کې د سیاسي چوکاټ معلوم دی. آئین دا وایي چې خلک به ووټ کوي، د ووټ چې کوم پارلمان راغی هغه به فیصلې کوي، هم یې پوځیان مني، هم یې ججان مني، هم یې نور خلک مني، خو پارلمنټ کې خلک دویم دی نه دی آزاد. پښتونخوا ملي پارټي کارکون به د درو سره و دیکتاتورشپ خلاف آواز پورته کوي. جج چې لیونی شي لکه د تېر جج تېر چې ولاړ خلک ښکنځاوې پسې کوي. دا چې لیونی شي د عدلیې کارکردګي غلطه کارکردګي جوډیشل اکټیویزم. دا چې لیونی شي بیا د هېچا دا نه مني، بس حکمونه کوي. د دې مخه موږ پښتونخوا ملي پارټي کارکون نیسي. یو سړی لیونی شي محمود دی وزیر اعظم کې زه د خیال داسې چې زه د وطن باچا شم چې ما وویل هغه به کېږي، دې ته به د پښتونخوا ملي پارټي کارکون درېږي. عام دغه ته جنرال یو جرنیل ټوپک په زور راغی ودرېد. ډېر د افسوس خبره ده، ډېره ناروا خبره ده. مشرف چې باچي یې واړوله بده خبر زه شرمېږم. د پارټۍ صفت یې جوړېږي. یو زموږ پارټۍ وویل چې دا بد کار شوی دی، یو د لاهور یو ښځه وه اسما جهانګیر دې وویل، نور ګډ ملک وویل دا ډېر ښه کار وشو. چا المشرف زما د پلار د نیکه پروګرام راخیستی، چا المشرف دا کوي، چا المشرف لا نه کوي. پښتونخوا ملي پارټۍ واحده پارټۍ وه او هغه ښځه چې د دې اختلاف یې وکړ. عزیزان دا ګڼې خبرې دا دي، هېڅوک درته نه دي زورور. ګوره زورور څه شي دی؟ زورور هغه سړی دی چې عمل یې سم د یو انسان د خولې قیزه د ده عمل دی چې ستا په عمل کې دغه نه وي، هېڅوک تا ته ګوته نه شي ښورولی، هېڅوک. او که ته په خپل عمل خبر یې دی ښکاره کړي چې تا خو دومره ګولۍ برا دونې پټلایزر دونی پلانا دا پلانای ځای پلانای ځای کښېنې کله زه خبر کړم بیا به غوږونه په ځان واچوي. نو دا د خبره عزیزان قراردادو کې قراردادونه شته. زموږ ملک پښتانه و د بلوڅ ملک د دغسې ډېر لوړ دی د پاکستان د دریابو د نظام سره. موږ به د قیامت تر ورځې پورې د باران اوبو ته ناست. دا اوس یو تاوان وشو، پارټي کارکنان ګرد پر دې کښېنئ، یو سم فکر جوړ کړئ. دا لوی توپانونه چې راغله دې موږ ته تاوان په 10 ګنټې کې ورساوه. هله یې لکه واچ پرې شي ژبه تېره کړي. داسې د دې غرو پر علاقو ژبه تېره کړله، د کراو نه د عرباو روپۍ باغونه یې په 10 ګنټې کې یوړل. که توبه ده که کان متر ځای دی د رودو د غاړې مځکې وې لس یې کړ اته ته یې کړ هغه مست رود بلکل لکه غوا یا ګامیښه چې ژبه پر تېره کې داسې یوړې. پر موږ خو تاوان په 10 ګنټې کې جوړ کړي. دا اوبه چې ولاړې په ټمپل ډېره او په دغه کې جمع شي لسبېله کې، نو خلک ویل دا خلک برباد شو. 3 میاشتې په اوبو کې ولاړ. زموږ خبره یې کسه د خیاله ووت. موږ به دا پارټي کارکنان دې مهرباني وکړي، فرض یې که هنه ده د هنې د رود چې یوه ورځ مخکې پر ګوګل باندې نقشه باید وښکاره کړي چې دا هنه ده دا یې ګوګل دی، دا وطنګر د شنه باغونه دي. بله ورځ یې ښکاره کړي چې له دا ځایه نیولې تر نوي کلي پورې شپېره جوړه ده، مندو ګردو خاو ته واچوه. دا کار د توبې سره وکړي، کله چې په لاس کې دا کار وشي، بوري کې دې وشي، موسخېل کې دې وشي، په باراني کې دې وشي، چې وروره تاوان یې زموږ په 10 ګنټې کې کړی د عرباو تاوان دی. په دې دوران کې چې څه ډیمونه اوبه وړي دي، زموږ مطالبه ده چې د دې مځکو د بیا جوړونې دپاره ډېر لوی د بلډوزرو د مشینانو کومک او د هغه ډیمونو چې اوبه وړي دي یا د نورو ډیمونو د جوړولو لپاره ډېرې پیسې. البته دا یو شی به وي که ډیم اوبه یوړ دا خو طوفاني اوبه وي،
کدیم وبو یوړ هغه انجینیر چې دا ډیزاین او هغه ټیکدار چې دا یې جوړ کړی او هغه څوک چې په دې سره وشته دا چې درې سره ونیول شي چې هلکه تا زموږ دا ډیم جوړ کړي دنیا دې په یوړ دا به څوک نه کوي که دا پښتونخوا ملي پارټي پروګرامونه دغه زموږ کار ده نږدې همسایګان د دوی ترمنځ کشمکش یوازې د دوی لپاره نه د ګردې خطې لپاره تاوان د ګردې خطې لپاره موږ د افغانستان پر سیمه نه یو ولاړ موږ وایو چې پاکستان او افغانستان دي خپلې خبرې په مجلس حل او دغه نگرانان دي راوګرځي دا نگرانان زموږ لکه اوس توپونه غټ غټ ټکان کوي درز یو ټک وي دا دي چپ دي هلکه په دې کار مه لري په دې کې چین چې د پاکستان ډېر نږدې دوست په دې کې چین ډېر ښه رول لوبولی شي چین دې پاکستان او افغانستان سره کښېنوي مجلس دې واوري دا ټولې خبرې دي په قرار په سړه سینه په مجلس حل کې چې د دواړو ملکونو په خیر بله خبره موږ دا مخکې هم کړې ده اقوام متحده سکرټري جنرال ته موږ خواست کوو چې ته طالبان موجوده حکمرانان او د دغه ګرد همسایګان چین ازبکستان تاجکستان ترکمنستان ایران دل سره کښېنوه دوی دې و طالب ته ووایي چې د تا سه زموږ دا خطره طالب دې و دوی ته ووایي چې د تاسې زما دا خطره پر دې دې سره کښېني یو د بل په دغه کې مداخلت نه کوي یو ښایسته علاقه دې جوړه کړي مجلس دې وکړي ورور دې علاقه دې قراردادو کې شته افغانستان اس وقت پاکستان نے بے روزگاری انتہا کو پہنچ کی ہے میں تجارت کا ماہر نہیں ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تورخم اسپن بولدک غلام خان خوست انگور اڈا بادینی اس کے عام آدمی غریب آدمی صبح جا کے کندہار رات گزاری یا نہیں گزاری وہاں سے شام گھر چلا آتا ہے اپنے گھر کے لیے حلال رزق لے آتا ہے تورخم پہ بارڈر پہ لوگوں کی تعداد جو روزانہ جلال آباد جاتی ہے اور جلال آباد سے آتی ہے یہ تعداد تقریباً 80,000 اسپن بولدک چمن سے میری صحیح معلومات نہیں ہے میرا اندازہ ہے کہ 10 سے 20,000 تک غریب بچے جوان بوڑھے جاتے ہیں رات گزاری نہیں گزاری وہاں سے کچھ لے آتے ہیں 2 وقت کی بہترین روٹی اس روزگار سے حکومت پاکستان فارغ ہے اگر حکومت پاکستان کے جاسوسی اداروں کو یہ خدشہ ہے یا ان کی معلومات ہے کہ اس دوران خدا نخواستہ کوئی افیون کوئی چرس کوئی فلانا کوئی اسلحے مسلح کاروبار ہوتا ہے بالکل اس پہ سزا دیں لیکن یہ جو طریقہ ہے چمن میں تنگ راستے پہ لوگوں کو آتے جاتے عورتوں کی تلاشی مرد لیتے ہیں یہ پشتونخوا ملی پارٹی کو قطعاً قابل قبول نہیں عورت کی تلاشی عورت لے گی مرد کی تلاشی مرد لے گا ہم دھمکیاں نہیں دیتے لیکن اگر مجبور ہوئے ہم ان سب باتوں پہ ایسے خطرناک دھرنے بچھائیں گے کہ دنیا دیکھ کے حیران رہ جائے گی مہربانی Duruyor Nari. وإدارية وكل بسم الله الرحمن الرحيم ودستور وكل مدن وكل بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمہوری آزاد افغانستان جمہوری پارلیمان پاکستان پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جمہوریت Kısaca sarı çapağı kanat.